بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کړیالانو او د پښتو ژبې او ادبیاتو درنو مینوالو، د حماسي ادبیاتو اړوند دریم درس ته مو هرکلی کوم. زموږ نننی درس د پښتو ادبیاتو د حماسو د ډولونو اړوند ده. د دې درس موخې دي: د حماسي تعریف، ماهیت او ادبي ځای په سمه توګه پیژندل، په پښتو ادب کې د حماسو د رامنځته کېدو تاریخي شالید تشریح کول، د حماسو بېلابېل ډولونه لکه سنتي، موضوعي، تاریخي، اساطیري، مصنوعي او نور ډولونه پیژندل، او د هوتکي دورې مهمې حماسي او لیکوالان پیژندل د دې درس او د دې لیکچر موخې دي. په پښتو ادب کې د حماسو رامنځته کېدل د پښتو ادب په تاریخ کې واکمنانو د سیاسي خدمتونو ترڅنګ ادبي وده هم هڅولې ده. د هوتکو او درانیانو دورې د پښتو ادبیاتو د ودې مهم پړاوونه دي. د تحریري حماسو بنسټ د هوتکو په دوره کې کېښودل شو. میرویس نیکه، شاه حسین هوتک او د هغوی کورنۍ د ادبي هڅونې مهم شخصیتونه دي. له دې نه وړاندې موږ په پښتو ادب کې د روښانیانو دوره لرو، او له روښانیانو نه راوروسته د خوشحال خټک دوره ده، او له خوشحال خټک نه وړاندې د سوریانو او لودیانو دربارونه لرو، چې له هغو نه موږ ته د پښتو ادبیاتو ځینې څرکونه یا ځینې هڅې راپاتې دي، چې په هغو کې هم د پښتو حماسو اړوند ځینې موضوعات پیدا کېږي. البته هغه څرکونه ډېر په ندرت سره دي، خو د میرویس هوتک د کورنۍ یا د هغه د زمن اوسي، بالخصوص شاه حسین هوتک او په خپله احمدشاه بابا، چې دا بیا وروسته له هوتکو نه دوره پیلېږي، دوی د پښتو ادب او په ځانګړي ډول د حماسو په برخه کې د پام وړ خدمتونه کړي دي، چې وروسته به انشاءالله موږ په تفصیل سره په هغو باندې رڼا واچوو. د حماسي تعریف او ماهیت ده. حماسه د ادبیاتو یو موضوعي ژانر دی چې د جګړې، میړانې او قهرمانیو کیسې په داستاني بڼه وړاندې کوي. د حماسي پېژندنې تر ټولو لوی ټکی دا ده چې حماسه موږ هغه شعر او هغه نثر ته ویلی شو چې هغه کې دغه پیښې په داستاني ډول بیان شوي وي. داستاني ډول نه موخه دا ده چې له الف نه تر یا پورې د کیسې ټول جزئیات موږ ته راکړي، کومه پوښتنه له موږ سره پاتې نه سي، یا هغه د ویاړ ژبه نه وي. حماسه کېدلی شي منظومه وي او یا منثوره وي، خو شرط یې دا ده چې داستاني جوړښت ولري. لکه وړاندې مې چې وویل، باید موضوع په بشپړ ډول موږ تاسو ته ورسوي، د یوې پیښې ټول جزئیات راکړي، له الف نه تر یا پورې خبره له څه شي نه پیل شوې وه او کوم ځای کې پای ته ورسېدله. هر جنګي یا رزمي شعر ته موږ حماسه نه سو ویلی، بلکې باید داستاني تسلسل ولري. په حماسه کې د رزم ترڅنګ کله کله د بزم او هنري ښکلا عناصر هم شامل وي. یوه ځانګړنه یې دا سوه چې ده به داستاني جوړښت لري، او بله تر ټولو مهمه ځانګړنه چې هغه به په حماسه کې وي، هغه د بزم برخه ده. یعنې په هغې کې مینه، کرکه، اخلاق او هغه ټولنیز مسایل چې د ټولنې کې حتمي او ضرور دي، هغه باید په حماسه کې موجود وي، نه یوازې داسې د جنګ او جګړې کیسې واوسېږي. د هوتکو د دورې مهمې حماسې چې دي، د رضی خان مومند محمودنامه ده. د دې دورې مهمه منظومه حماسه همدغه د رضی خان محمودنامه ګڼل کېږي. دا اثر د میرویس نیکه او شاه محمود هوتک د جګړو کیسه بیانوي. جګړه د محمود افغان او نیول د اصفهان د محمد امین سرپرې کړې منثوره حماسه ده. او بله حماسه کیسه د برېښنا یا خدۍ ده، چې دا د حافظ نور محمد لخوا لیکل شوې، او دا یوه عشقي حماسه ده یا د مینې کیسه ده. یوه بیلګه یې ده: اوس به نو تا ته حکایت کړم د خوږ روایت د ګرګین خان د وژلو. دا د محمودنامې هغه لومړي دوه بیتونه دي چې په دې باندې پیل کېږي، او د دغې حماسې هغه یوه برخه موږ تاسو ته پټې خزانې را لېږدولې ده، او ټول متن یې په واک کې نسته، یا نادرکه او د وخت سیلیو خوړلی ده. د حماسې په اړه د ځینې ادبپوهانو نظریات دي. ځینې ادبپوهان حماسه د تاریخي پیښو او اتلولیو بیان بولي. لارډ مارټین وایي حماسه د ټولنې د وړکتوب د دورې شعر ګڼي، چې تاریخ، اساطیر او حقیقت پکې ګډ وي. یعنې هغه وخت چې تاریخ موجود نه و، تاریخ لیکوال نه و، ویډیو نه وه، عکس نه و، قلم او کاغذ نه و، خلکو دا سینه په سینه را لېږدولي وو، او تر څو چې خط او قلم رامنځته سو، بعد له هغه دا شی ولیکل سو چې دا تاریخ، اساطیر چې د عقیدوي برخه جوړوي، او حقیقت هغه څه چې په هغو ټولنو کې موجود و، هغه یې په کټ مټ شکل تر موږ او تاسې پورې د حماسې په بڼه را لېږدولي دي. ارسطو وایي حماسه له تراژیدي سره یو جدي منظوم ژانر دی. ارسطو ویلي دي چې دا منظوم ژانر ده، خو په اوسنیو ادبیاتو کې د نظم ترڅنګ په نثر باندې هم حماسې لیکل کېږي، او تر ټولو غوره حماسې هغه حماسې ګڼل کېږي چې هغه په نثر باندې لیکل شوي وي او بشپړ ټول معلومات د یوې پیښې په اړه موږ تاسو ته راکړي. البته په دغې حماسه کې د جنګ او جګړې، تورې او اتلولۍ خبره شرط ده. که چېرته دا له حماسې نه ووځي، موږ هغه اثر ته یا هغې لیکنې ته حماسه نسو ویلی. په لرغونو ادبیاتو کې حماسې زیاتره شفاهي وي او وروسته لیکل شوي دي. لکه سرګي مو چې وویل، هغه خبرې چې له تاریخ نه مخکې دي ټولنو ترمنځ پیښې شوي دي، هغه په شفاهي ډول سینه په سینه را لېږدېدلي دي، او وروسته بیا چې کله قلم او کاغذ سره خلک اشنا شوي دي، لیک یې خوندي شوي او موږ تاسو ته را لېږدېدلي. د حماسو عمومي یا لوی ویش ده. ادبپوهان حماسې په دوو برخو باندې ویشي، چې یو یې د لرغونوالي له پلوه ویشي، او بل یې هم د موضوع له اړخه ویشلي دي. خو دغه ویش د کره کتنې یا د نقد وړ له دې اړخه ده چې لرغونوالی خو سمه ده چې
حماسې به لرغونې وي، خو د موضوع له پلوه یعنی سوال دا پیدا کیږي چې په لرغونو حماسو کې موضوع نه وه که څنګه، یا دغه حماسې ټولې جنګي وي. نو دغه ویشنه یو څه د نقد وړ ده، خو دوی په دوه برخو، یو د لرغونوالي او بل هم د موضوع له اړخه ویشلي دي. په هر ډول حماسه کې د میړانې، جګړې او خطر منلو عناصر اساسي دي. یعنی که دغه عناصر موږ له یوې کیسې او داستان نه وباسو، له هغه نه حماسي ارزښت وځي. د حماسو په ډولونو کې لومړی ډول زړې سنتي حماسې دي. دا هغه لرغونې حماسې دي چې د ولسي ژوند او دودونو پر بنسټ رامنځته شوي دي. دې ته لومړنۍ یا فولکیفیک هم ویل کېږي، یعنی ولسي حماسې، هغه حماسې چې په خلکو کې رامنځته شوي، سینه په سینه رالېږدېدلي او وروسته د یو قلموال لخوا لیکل شوي دي. دا حماسې زیاتره شفاهي وي او وروسته لیکل شوي دي. مثالونه یې الیاده او اودیسه، رامیانه او شاهنامه، دا د موږ د سیمې دغه د نږدې سیمې چې الیاده او اودیسه د یونان اړوند حماسې دي، رامیانه د هند اړوند حماسه ده او شاهنامه د ایران هیواد اړوند حماسه ده. موضوعي حماسې او وروستۍ حماسې. موضوعي حماسې هغه دي چې لیکوال پکې خپله موضوع ټاکي او ابداع کوي. دا حماسې د لرغونو حماسو پر بنسټ نوې بڼه اخلي. یعنی د موضوعي حماسې لپاره لیکوال له زړو حماسو باندې سوچ کوي، فکر کوي، له هغې نه لیکوال زړې حماسې لولي، په هغو کې ځان ته موضوع ټاکي او د همغې موضوع په بنسټ غواړي چې په اوسنیو حالاتو کې ځینې ټکو ته د ټولنې وګړي متوجه کړي، نو ځکه دې ته موضوعي حماسه ویل کېږي. وروستۍ حماسې د پخوانیو حماسو له الهام څخه جوړېږي. په پښتو کې د رستم او سهراب منظومې د دې ډول ښې بېلګې دي. یعنې د موږ لیکوال پښتانه راجګ شوي د فارسي ژبې د سهراب او رستم حماسې لوستې دي او د هغو په بنیاد باندې ځان ته موضوع ټاکلې ده او حماسه یې پنځولې ده. له دغه ډول حماسو نه لیکوال یوه موخه لري چې هغه هدف اوسنیو د ټولنې وګړو ته وړاندې کړي، ترڅو هغه ټکي چې له پامه وتې دي د ټولنې وګړي هغې ته متوجه کړي، ترڅو هغه ستونزې حل کړي یا د حل لپاره لاس په کار شي. د موضوع له مخې د حماسو ډولونه. اساطیري حماسې د لرغونو اساطیرو پر بنسټ جوړې شوي دي. له اساطیرو نه موخه چې ده د هغه وخت عقاید او باورونه دي. پهلوانۍ حماسې د اتلانو او قهرمانانو ژوند بیانوي. لکه یو لیکوال راپورته سي اوس د ځان لپاره موضوع ټاکي او په امیر کروړ سوري باندې چې د موږ په ادبیاتو کې دی له 100 تنو سره یو جګړن یادېږي چې د په یو ځان کولی شو له 100 تنو سره جګړه وکړي. دیني حماسې د مذهبي شخصیتونو او عقایدو پر محور راڅرخي. عرفاني حماسې د نفس پر وړاندې د انسان معنوي مبارزه بیانوي. دیني حماسې هغه اتلولۍ چې د دین په بنیاد او بنسټ شوي دي هغه رالیږدوي موږ تاسو ته، او عرفاني حماسې چې دي دا بیا د نفس او له ګناهونو سره د مقابلې لارې چارې موږ تاسو ته راښیي، یا هغه څوک چې په تیرو زمانو کې خپل نفس سره جګړه کړې وه او بریا ته رسېدلی وه، هغه یوه کیسه یا داستان موږ تاسو ته بیانوي، ترڅو په اوس مهال کې موږ تاسو د ګناهونو یا د هغه پټو کیفیاتو چې انسان کې دننه وجود لري هغه راوپاروو یا له هغو نه ګټه واخلو یا هغه څه ډول وروځو. دغه لاره او طریقه موږ تاسو ته راښیي. بل مصنوعي حماسې دي. مصنوعي حماسې هغه دي چې لیکوال خپله ابداع او تخیل پکې کاروي. یعنی دا هغه حماسې دي چې لیکوال د خپل خیال او فکر په بنیاد باندې یو څه رامنځته کوي، نه د پخوانیو یا سنتي یا د موضوعي حماسو په شان باندې چې هغه له بلې حماسې نه تقلید کوي، د هغې په پل باندې ځي، بلکې دلته لیکوال خپله د جرأت کوي چې یو څه نوي رامنځته کړي. نو دغه ډول حماسې لیکوال کولی شي هم په نظم ولیکي او هم په نثر ولیکي. د دې ډول حماسو موخه د خلکو روحیه لوړول او تیر عظمت ورپه یادول دي. کله چې لیکوال د موضوعي حماسې د پنځولو هوډ کوي، د موخه دا وي چې خپل دغه اوسني وګړي خپل تیر عظمت ته ور وګرځوي، هغه اتلولي، هغه جوش چې په دوی کې موجود وو هغه بیا راپورته کړي. د خوشحال خان خټک ځینې اشعار او د عبدالغفور لیوال هوسۍ منظومه د دې ډول بیلګې دي. لکه د خوشحال خټک د اشعارو له بیلګې نه دغه یو بیت موږ رااخیستلی سو: راسه واوره دا داستان هم عبرت هم نصیحت دی. بل هم تاریخي حماسې دي. تاریخي حماسې د یو قوم د واقعي تاریخ پر بنسټ جوړیږي. په دې حماسو کې د جګړو، مبارزو او ملي کارنامو بیان کیږي. تاریخي، افسانوي او مذهبي عناصر کله ناکله سره ګډ وي. د ګلګمېش حماسه د دې ډول ګډو ځانګړنو ښه بیلګه ده. له دې نه موخه دا ده چې هغه څه د ټولنې په تاریخ کې تیر شوي دي، هغه د دوی عقاید دي، دین یې ده، کلتور یې ده، علوم یې دي، سیاست یې ده، جګړې یې دي، دغه ټول په تاریخي حماسو کې سره راټول شوي وي او د یو ملت انځور د موږ تاسې مخې ته ږدي. بل ډول یې تاریخي افسانوي حماسې دي. دا حماسې د واقعي تاریخي پیښو او افسانوي بیان ګډ شکل لري. په تاریخ باندې وړاندې پوه شو. د افسانو نه موخه دا ده چې په دغو حماسو کې د دیوانو، پیریانو او حیواناتو یادونه شوي وي چې دغه یو دومه برخه افسانوي اړخ جوړوي. اتلان حقیقي وي خو د بیان طریقه یې تخیلي وي. یعنی هغه پیښه چې هغه په ټولنه کې په رښتیني ډول مخکې په تاریخي لحاظ په ثبوت رامنځته شوې ده، خو دلته د لوبغاړي چې دي دا د حیواناتو په ژبه یا د حیواناتو په جسم او د انسان په ژبه باندې خبرې کوي. په دې کې مینه او جګړه سره ګډ وي. هغه څه چې پیښېدونکي وي هغه د یوې مینې په بنیاد کېږي او هغه جګړه چې د دغې مینې د لاسته راوړنې لپاره یا هغه
د انتقام او کسات اخیستنې لپاره روانه وي. لکه په پښتو ادبیاتو کې موږ د ادم خان او درخانۍ، فتح خان بړیڅي، موسی جان او ولی جان او دغه ډول نور فولکلوریک نقلونه لرو. د دې درس د پایلې په توګه ویلی شو چې پښتو ادب د حماسو له پلوه بډای دی او بېلابېل ډولونه لري. حماسې د ملي هویت، تاریخي شعور او فرهنګي ارزښتونو ښکارندویي کوي. د حماسو ډولونه سره تړلي دي او یو اثر کولی شي څو اړخونه ولري. له دې نه موخه دا ده چې یو اثر د حماسې په نوم پنځول شوی ده. لکه موږ د تخت غمي مثال ورکوو. د تخت غمي کې نه یوازې دا چې له انګریزانو سره په جګړه باندې بحث شوی ده، د هغې په څنګ کې د ټولنیزو راکړې ورکړې، په هغې کې د ایثار او قربانۍ، په هغې کې د غریب پالنې، په هغې کې د ټولنیزو دودونو څرګندونه، په هغې کې جهاد ته د ځوانانو را بلل، دا ټول پکې شامل دي. یعنې کېدلی شي چې یوه حماسه د حماسیت ترڅنګ ځینې نور اړخونه هم راونغاړي. دا د موږ نننی درس تر بل درس ښې چارې کله تاسو سره په دې اړوند کومه پوښتنه پیدا کېږي، له موږ سره یې په تبصرو کې پرېږدئ. انشاءالله تاسو ته به د پښتو ادبیاتو پر بنسټ کره جوابونه وړاندې کېږي. الله مو روغ او صحتمند لره. خوشحال اوسئ.